زموږ او ستاسو په ژوند د دې څنګه اثر کېږي دا موضوع به بیا پرېږدمه. راوشم په تورخم کې و چې ډزې روانې دي، ما خو پخپله نه دي کتلي، خو البته یو خبر مې په مختلفو یو نه دغه یو خبر خو 3 ورځې چلیږي، اختر دی روژه ده. خو زه دا یو سوال کوم چې تورخم بندېږي فرض کړو، مریضانو ته تکلیف جوړېږي، کم از کم د دې مریضانو د حده پورې خو افغان حکومت له کم از کم لږ احساس پکار دی یا ورله شرم پکار دی. ځکه کاروبار بندېدله په یوه لښته که، خو دا مریضان چې کله یعنې په ټول افغانستان کې 25 کاله 100 کاله د پېښور کې د ښه علاج کېږي. اوس به ځینې خلک بیا سیاسي ناره کوي چې دا خو پېښور هم زموږ اسلام آباد هم زموږ د زیات اسلام آباد دی لاهور د علاج لسي. خبره دا ده چې په افغانستان کې د علاج ولې دومره سهولتونه نشته. خو کله دا خبره کوې نو بیا د ګل خانې د حکومت زما د هغه حکومت سره څه کار دی، څه مې وزن مخالفت دی او څه دی. یعنې تورخم ستا دپاره ولې د مرګ او ژوند مسله ده. مطلب دا چې پاکستان کې ستا ژوند ون وی ادر وی جوړ دی، یعنې نسبتاً ښه دی ته راتله غواړي. ځکه خو په $10 خفه کېږي په دې خبره ما دا ریالسټیک خبره کوم، په حقیقت ولاړه خبره ته کوم. مطلب دا چې ته د علاج معالجې ښه سهولتونه له پاکستان یورپ نه دي، خو ته راځې ځکه تا ته تورخم یوه ستونزه ده. پاکستانیانو دپاره پنجابي سندي بلوچي یا نورو خلکو ایون د زیاتره پښتنو دپاره تورخم is not an issue. دا یو they have no issue at all, no concern at all. ستا دپاره ده مګر نو ته لږ د خپل حکومت ته ووایه چې کم از کم د دې شعبه کې خو اجازه ورکړي خلکو ته چې زده کړې وکړي، تحصیلات وکړي. د میډیسنس خبره کوم، د طب خبره کوم، مګر هلته هم بیا یعنې زه چلو دغه نورې خبرې یو اړخ ته کړو، خو بلا ډېر مریضان په باران کې په روژه کې دا ټول لپاره درناکه خبره ده. خو یو طرف ته زمونږ او ستاسو ډوزې چې درته موږ وایو هغه دومره غټې غټې دي چې 15,000 کلن دی، 8,000 کلن دی، 100,000 کلن دی. نو لږ ریالسټ پاتې شئ. تورخم ولې تورخم دومره غټه ایشو ده؟ امو کې هم تاسو بارډر بند دی یا تګ راتګ بند دی. زه چلو د بارډر او د کرښې په چکر کې باندې پرېوځم، خو تګ راتګ بند دی. ایران سره په هرات باندې هم تګ راتګ داسې فریکوینټ نه دی. بیا د تورخم دا ولې تاسو سره ایشو؟ مطلب دا چې نو نه رغېږي یا د پاکستان ستر یافته هېواد هم نه دی. په دې موږ پوهېږو، په دې زه هم پوهېږم او په دې بل هم پوهېږم. خو لږ په خپلو ګریوانونو کې دغه خپلو حاکمانو ته ووایه چې سرونه ښکته کړئ، د خدای انصافدارو لږ ژوند جوړ کړئ. دا ډاکټران د افغانستان نه وتښتېدل په تېر 3-4 کاله کې، مخکې هم خوند او په پام خلک راته، خو په افغانستان کې چې کله ریپبلیک و نو د تورخم بارډر دومره غټه ایشو نه وه. یعنې خلک ځي راځي، کاروبارونه، میوې خرڅول اخیستل، د خوراک ټرانزیټ هغه یو جایز حق دی د یو لینډ لاک ملک چې هغه به بل به سهولت ورکوي. خو مګر دا د نن نه 3-3.5 کاله مخکې اوس دا به خلک وایي چې ته پکې پولیټیکل خبرې کوې. زه پولیټیکل خبرې خو دا دي پولیټیکل نو زه به څه ووایم. خو ریپبلیک کې دا دومره ایشو نه وه. خبره دا ده. اوس امارت چې کوم دی، امیریت چې کوم دی، نو په هغې کې دا یو ډېر لوی ایشو دی. د دې مطلب دا چې خلک په ګڼ تعداد کې راتله غواړي او د خلکو اخیستل خرڅول هم تړلي دي دې سره، او خاص کر علاج په اسلام آباد ایمس کې، پینډای کې. We know it all, but you will never find someone going کابل افغانستان په ټریټمنټ. څوک به نه تله غواړي. باقي څیزونه د اخیستلو خرڅولو هغه ټیک دی، صرف دغه یوه شعبه باندې. نو په دې پکار ده چې سردار خان شینواري صاحب او سردار اسد خان یعنې په دې اړخ ته ولې دې اړخ ته شینواري دي، افریقي دي، د هغوی د روزګار خبرې دي، زموږ د خلکو د روزګار خبرې دي، او پنجابي د روزګار خبره. دغه ټولې خو دا انساني مسلې چې کومې دي، د هیومن ټراجډیز چې کېږي دلته، د دې ذمهوار خو پکار دی. ولې یو سړی د خپل وطن سړی د جلال آباد نه راروانېږي، پېښور ته علاج ته راځي، اسلام آباد ته، پیمز ته، لاهور ته، why not he goes کابل ته ولې نه ځي؟ خبره دا ده. دا یو ډېر اسان، بیا به ما د خلکو ته ګل خان زه ګل خان خبره نه کوم، دغلته د ناستو حاکمانو ته ووایه که تاسو خو یو 40 میلیونه خلک یې، ولې دې دا پوښتنه نه کوئ چې خلک محتاج دي چې خپل مریضان پینډای ته، اسلام آباد ته ویسي، لاهور ته ویسي. for God's sake. خو که زه ون وی ادر وی په طریقه مې دا خبره وکړه، یو بل کس یې کوي، نو هغه بیا
د اسلامي نظام خدای مکه مخالف دی او زما هلته څومره دی هره زما ته نه د هغوی تنخوا راکوي نه مې د هغوی په مخالفت کې څه ګټه شته او نه مې په حمایت کې څه ګټه شته زما دپاره بنیادي ګټه هغه د انسانیت ده هغه زما د ورور ده هغه زما د خلکو ده د انسانانو ده د پښتنو ده د افغانانو ده د انسانانو ده باول تجارت کې د دواړه هېوادونو ګټه ده باید د سیاست له قرباني نه شي باید دا خبره غلطه ده چې کم از کم په جلال آباد کې په کونړونو کې په کابل کې په هرات کې ولې د علاج معالجې سهولت نشته سوال خو دی او دا ټیک هم دی چې سره د دې چې پاکستان ډېر پخپله یو غریب او بېوسه او تعلیمي حالت یې ډېر زیات سو ډېر خراب دی دلته ډاکټران متقصابان وایي یعنې ټول نه یادو بیا هم تاسو محتاج یې چې دې ډاکټرانو ته راشئ د کوم نه چې مونږ په تېښته یو بیا هم تاسو محتاج یې چې دلته نه کوم خلک په تېښته دي تاسو د دې ځای کې ویزه واخلئ نو دا تاسو دا ده چې که څوک تاسو ته ریالسټیک لږه آینه ښیي نو تاسو بیا هغه پسې دومره نومونه کوئ چې د هغه خلاف یو کمپین شروع کوئ بهرحال زه په دغه کټګري کې ځان نه راوستل غواړم چې ماته څوک کنځل وکړي بیا هم ځینې خلک په کوي زه پوهېږم حقیقت پسندایي په ګراوند اوسېدل او لور په ګوته نه پټېږي خیال دی نو سمه ده سید احمد وزیر صاحب دا ماشاءالله زما غوندې ومې خاندل ځکه سید احمد وزیر غوندې تم زما په شانې فول ټایم بس لکه او ښه خبره ده کال نه اوچتېږي سیګنال مې ډېر زیات خراب دی مل خان ستا نه قربان ستا د حکم نه البته کال دا وخت دی نه پورته کېږي او موضوع که ځینې ملګري غواړي چې دا ټوله لوبه ولې ګرمه ده څنګه ګرمه ده چلو دا خو صحیح ده تقسیم دی کلام خان with all due respect I have to differ پنجابي هم تقسیم دی خو دلته نه ډېر ریر غوندې پنجابیان ځي دا هند ته علاج له یعنې ډېر په کم تعداد په د هغې خواړو راځي نه نو دا زه په دغه کې نه یم چې تقسیم دی چلو دی خو دغلته اوس موجوده ریاست دی که نه په تېر 3 کاله کې د دې خبرې دا دونه هایپ ولې جوړ نه دی بندېږي کلام خان with all due respect زه وایم چې نه دی بندېږي په یو ځای کې دې نه بندېږي تورخم دا یو تاریخي لار ده او قامونه پرې پراته دي ولسونه مګر که بند شي نو دا دومره انساني غمیزې ولې را مخامخ کوي دغلته دغه حاکمان چې ناست دي په دې شته جغرافیه چې واک دی زه چلو دا نور متنازع دي دا دي تقسیم دي په دې شته جغرافیه چې واک دی هغې له ولې سهولتونه نه ورکوي نو زه دغه پس منظر کې چې کومې خبرې ته کوې فیر انف زه یې منم خو زه دغه پس منظر نه راوځم د 80 کالو دپاره خو وصل ویختم نه دا یو کم 80 کاله وشي چې فلحال خو دا موجوده جغرافیایي سیاسي یا نیشن سټیټ په حساب سره دا مست کوم انتظام دی زه تاسو ته هانیسټلی وایم تاسو سوشل میډیا وګورئ دلته په تورخم په چمن باندې افغانانو ته کاروباریانو ته هر وخت تکلیف چې بندېږي زه د عام افغان خبره کوم چې هغه ستونزې ورته د صحت او تعلیم یعنې پاکستان غوندې هېواد ته ولې راځي لکه مطلب دغه ټولې خبرې تقسیم شوي دي خو لکه په دې موجوده سټیټ کې ولې خپل زده کړې نه کوي یا علاج خلک وایي چې موږ ته ډاکټر میلاوي دی ښه سهولتونه اویل کولی شي بل هېواد کې د پاکستان نه ځینې خلک هند ته د علاج د زړه پیوندکاري د ګردو پیوندکاري شي ښه افغانان پاکستان ته راځي کې لږ زه دغه خبره تاسو ته لږ زه څنګه دا ډیلیکیټلی تاسو ته واضح کړم چې دلته بیا یعنې روزګار خو ټیک ده نه دې متاثره کېږو په هغې کې د حصول خبره شته نو دغه یو څو زما مات بټ زه په چا ځان نه کنځم البته دا چې د دې خسرو خان تاسو کمنټ مو وکتل نو دغه ډیویژنز نه به راوځو ماضي تاریخونه د هغې نه څوک انکار نه کوي د هیومن ټراجډیز نه چې کوم د نسلي تقسیم شوی دغه پولو باندې خلک پراته په دغه کرښه باندې په دغه پوله ورته وایي او کرښه ورته وایي زه جسټ فور د سیک اف ارګومنټ خبره کوم چې هلته خلک پراته دي د هغوی تقسیم دي هدیرې تقسیم د سکولې تقسیم دی جومات تقسیم دی فیر نه خو لکه دا فریاد کول چې زما مریضان پراته دي او هغه له اجازت ورکړه کم از کم په دې دومره وخت کې په دې دومره زمانه کې او بیا دا چې ورځ په ورځ حالت ښه خرابېږي زه یو ځل بیا
honestly وایم چې د امریکې تاریخ 2300 کاله دی، ستا 8,000 کاله شو. سو واټ نو که ته دا وایې چې دا خو پرون هېواد جوړ شوی دی، ما چې کرکټ وګټو، زه په کرکټ کې مخکې لاړم. Still you have to pay $1,000 to $2,000 US dollar for the visa. Or everyone knows it. هر سړی پوه دی. بیا هم زما او ستا سر نه مازغه زمونږ لاندې تللي دي، مطلب د هغه ځای نوم نه شم اخیستی، خو زمونږ د مازغو نه پته نه لګي څه ګند جوړ شوی دی. او موږ کله مو ریالست نه یو، پسې د دې چې یعنې کاروبار دې نه بندېږي، یعنې د خلکو دغه اګیرې تقسیم دي، دغې له دې انتظام وشي، دغه دې نه دغه دې ریونین دې وشي. خو لکه دا ده چې د هرات نه به سړی را روانېږي او لوګر نه به سړی را روانېږي، د پښتون او بدرګه او پاڅخوان کابل کې علاج نه په سرپناه اسلام آباد کې اوس په زرونو پراته دي. لکه دې سړی ولې په خپل وطن کې امن نه محسوسوي؟ دا خو تاسو خیر مې وکړئ، خلاصه دې شي، پوله دې خلاصه شي، باټر دې خلاص شي، دروازه دې خلاصه شي، خو کاروبار له دا باقي خبرې تاسو هسې غیر ضروري کوئ. یقین وکړئ چې په کار ده چې خپل یعنې کم از کم د زده کړو سهولت دی. پاکستان علامه اقبال اوپن یونیورسټي چې څوک پکې سبق وایي نه، هغه 15,000 افغانانو ته سکالرشپ جاري کوي. په دې کې څوک سبق نه وایي دلته، یعنې چا چې وس کېږي لږ ډېر یا لږ ډېر ګزاره کېږي، یقین وکړه چې سردار اسد خان شینواري صاحب دا د ښکلې خبره وکړه، هېڅ توره هم نه ده کړې، د بیزیم د ځای دا تاریخ دی. په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې دا ځینې ملګري به پوهېږي، سید احمد وزیر صاحب هم دوی ساعت ساعتي هم درته ووایي، زه په هغې سپکاوی نه کوم د سټوډنټانو، خو لکه دا دی چې لبناني څه دی، عجیبه غوندې نظام دی. ښه هغوی چې کوم دی نو 15,000 سکالرشپ ورکړي، نو ولې وای ناټ کابل پوهنتون په پنجابیانو له سکالرشپ ورکړي چې خپله نظریه او یا خپل سافټ امیج او یا په راتلونکي کې د هغې په کار راشي. نو د دیني زده کړو له هم دلته یو عصري خو خیر ورته کوپر هم ښکاري، په هغې خو څه نه شو ویلی، خو بیا هم دلته او علاج غوندې څیز تاسو دلته تاجکستان ته ولې نه ځي یو کومان؟ بس سوال دی که نه ډېر رایټ کړو، یو ډېر I'm rightly asking ازبکستان ته ولې نه ځي؟ اسلام آباد شلو مارکلې کنډو خو ستا دی، لاهور ته ولې ځي؟ دا لاهور په ځای باندې تاشقند او بل دا زمونږ ته ولې نه ځي؟ هغې نه دونه کیله ول نشته چې موږ په پول باندې ترانس بارډر یا ترانس مومنټ نه کېږي اسانۍ سره، نو هلته ګیله نشته، دلته مګر شته. دا سوري شته که نه سوري شته، او یا دا چې پرونی بچی تا بلوځنی بچی، ټیک دی به یو سړی به بلوځنی بچی سو وټ. عبدالحنان صاحب ډېره مننه، وقاص ډېره مننه، خسرو خان ډېره مننه، سعد صافي ډېره مننه. بجلي بس یو 10 منټه کې راتلو واله ده او سیګنل خراب دی، کنې ملګري به مې راوچت کړي وي. وقاص ډېره زیاته مننه. وقاص ګروپ زما دا ګروپ چې دی د دې اډمن او د دې چلوونکي او د دې مبارز د دې ستر کار چې کوم دی شاته محرک چې دی نو دا ښاغلی وقاص احمد دی، د بردي زموږ د ځوان زلمی مبارز ملګری دی، کور دی ودانې. خوشحاله شوم. فرحان خنستانه هم ډېره مننه. سید احمد وزیر صاحب او مې خندل ځکه که نه چې زما او ستا یو شان یې، پته نه لګي زمونږ خو زه ښه مړه مونږ پکې ځوانان یو او ژوند زمانه بدل شوي، د کار روزګارونو وختونه بدلېږي را بدلېږي، نو بس ښه ده. خو چې زه لا یم نو ته هم یې، او چې ته یې نو زه هم یم، او چې دواړه یو نو دواړه لا. یعنې یو سړي وي چې هغه لطیفه خو به یې اورېدلي چې ستا کور چېرته دی؟ چې جومات ورته لار ده. چې جومات چېرته دی؟ چې زما د کور نه ورته لار ده. چې خدای صاحب دا دواړه چېرته دي؟ دواړو نه یو بل ته لار ده. نو چې زه ایښ یم ته مې ایښې، چې زه ته ایښې نو زه مې ایښ یم، او چې زه ایښ یم چېره نه خطا کېږي، خو ته پوه یې سید احمد وزیر صاحب چې زه څه ویل غواړم. سلام ریحان احمدزی صاحب جلال آباد نه ډېره زیاته مننه، قربان دې شم. احمدزی صاحب فکر کوم زما په خبرو خفه شوی نه او زه ډېره بښنه غواړم چې ما خو بهرحال دغه زما په نظر کې دغه حقیقتونه ماته ښکاري. لازمه نه ده چې هر وي، حتمي نه دي، خو زما یو خپله چسانه غوندې رایه وه او در مې کړه. زه په دې هیله یم چې ستاسو زړه پرې ازار نه شي. البته دا یو ډېر کامن انډرسټینډینګ دی، لیمن هم په دې خبره پوهېږي چې ستا نه دا پوښتنه وکړي او ته ځان هم دا پوښتنه وکړي.
باید د خپلو چارواکو نه یې وکړي که یاره بس ټیک ده لکه نورې قضیې مزیې په خپل ځای خو لکه اتیا کاله سل کاله پرون یو هېواد جوړ شوی اتیا کاله عمر یې زما 15,000 کاله زه په اوستا کې او په ژوند کې زما ذکر راغلی په ویډیوونه کې زما ذکر راغلی دا شوي هغه شوي زه علاج سهولتونه نه لرم زه زده کړې نه لرم هم زه د مدرسې د زده کړې لپاره پاکستان ته ځم for what یار for what reason why should I او بیا مې یا خو دا فخر مخر چې کوم دی د اناګانې ساتي صحیح دی کراچۍ کې ښځه اوس پېښور کې خو یو ستا یو کلیم دی که نه هغې له خو به ته ریشنل جوړ کړي چې نه نه دا خو زما خبره ده خبره دا ده چې ستا ده یا نه ده دا خبرې نه راوځم خو په پېښور کې په ډاکټرز باندې انویسټمنټ پاکستان موجوده ریاست کوي یا هسپتالونه وي چې کوم نقلي انتظام دی یعنې سټیټس کو چې کومه ده په هغې خبرې کوو خو بس دغه بیا زموږ مضبوط خو چونکې دا بیا هغه ارګومنټ سړی عجیب و غریب شي لکه دغه بیا ماته کول ګرانې زه یم زه پیدار سړی په خپل یوټوپیا کې اوسېږي اوس خوشحاله وي 15,000 وایي 10,000 کاله وایي خو دلته وایي ته د اتیا کال دی خپل حکیم نه دی خپل ځان نه دی خپلې ټولنې نه دی خپل ډاکټر نه دی خپل میډیسن نه والا ته پوه شو چې وروره مهرباني وکړه دغه هېواد چې دی نو د دې نوم نشان نه و په ماضي کې ګوډ زه هم پوهېږم ته هم پوهېږې ټوله دنیا او د تاریخ لیکلې خبره ده سیاسي محمد بن قاسم پورې مشرقي عالم کې راښکاري خو هغه نېشنلایزېشن یو پالیسي ده یا نصاب کې هغه خپل چکرې مکرې خو لکه صحیح خبره ده چې د دې سیمه وه علاقه وه خو دا نوم په دې نوم باندې نیشن سټیټ دی او ډېر هېوادونه دي چې هغه نه و ته دې تپوس نه کوې چې اروره زه خو یو طرف ته دا وایم چې زما کرکټ ټیم کې زما سپینر چې کوم دی ټاپ رینکینګ دی دا دي دا ګوډ یعنې کم از کم د تجارت په حواله به هغوی پورته کوو چې هغه ولسونه د یو بل سره تګ راتګ اسان شي انفارمل دی وي انفارمل مطلب دا چې بیخي دي اسان دي زه غواړم لاړ شم هلته مې هدیره د پلار دی د قبر د سکول د جومات دی وټ ایور سم دي ټرانس باټر ورته وایي ټرانس کرښه ورته وایي وټ ایور دا ستا مرضي زه به دغه کې نه پرېوځم زه دا وایم چې دا کوم د ژوند بنیادي اړتیاوې دي یعنې ته به پولې هم دلته خرڅوي په ګاډ د پولو د خرڅولو خو دغه خپل شی خو یعنې ستاسو هم موجوده جغرافیه چې کومه ده او تاسو اوږدوئ تاسو خو د ابدالي بابا غوندې اوس بیا هندوستانه پورې د خدای وس درکړي چې هغه څه شی چټګان او هغه بنګلادیش او دا ټول چې راونیسي بلکې دا نیپال بوټان سریلنکا مریلنکا دا ټول راونیسي دا فیر انف دغه کې دا کار نه راوړي خو لکه د پولو د خرڅولو د پیکاړو د خرڅولو بل ته بیا دا کور وایي نو بیا بله خندا هم راځي او ژړا هم راځي په یو وخت یقین وکړئ چې زه یم چې یاره موږ څومره د خپل ځان نه بېخبره یو خپل کمو ته هم خیال نشته موږ پنجابي ته کنځل کوو پنجابي ته نن فضل د خدای خاوره خدای ورکړله نواز شریف سرکار په تېر 15 کاله کې اوبه دومره پیتوله ورکړي دي غنم پیدا کوي وربشې پیدا کوي جوار پیدا کوي د هند هغه چې کوم د هند پنجاب هغه لګیا دی هغه مطلب چې ټول هند ته مري څخه صحیح پاکستان ته که ازادي میلاو شي سهولت جوړ شي نو یقین وکړئ د هر څه خروار کافي پیاز پیدا کوي ټماټر پیدا کوي ته پسې په څه خاندې چې لنګ وایي نو خبره دا ده چې دغه لنګ هم پرېږدي دا ته ثابتوي چې دا ښه مذهبي لباس دی نو سړی ستا په کول پسې هم خندلی شي زما په کول پسې سید احمد وزیر په کول داسې خبرې شي هغه خپل کلتور دی چې په هغه پسې خاندي د هغه غلطتوب د هغه په هر پټي کې ټي وي بل جوړ دی د هغه پټي نه سیده سیزو چتېږي او سهار چې کوم دی نو یورپ ته رسېدلی او سهار دوبۍ مارکېټ کې دغه څیزونه پراته دي د هغه پالک دوبۍ په مارکېټ کې میلاوي او ستا لاجورد دي او که ګریفایټ دي که ګرینایټ دي لیتیم دی ومنلی چې شر فساد د لاسه څوک خواله نه شي ورتلی لیتیم دی په افغانستان کې دا یو ملګري دوه ولیکل خدای دې آباد ساتي چې لیتیم دی نو دغه لیتیم زمانه به ختمه شي او دا ټکنالوژي ګوره ډېره زر زر بدلېږي 15 کاله 10 کاله 20 کاله 50 کاله بعد دا په 70 کې سروې شوي وه روس کړي وه په 70 کې افغانستان لیتیم یې آیډنټیفای کړي په یو جیوګرافیک یا جیو سیزمیک سټډیز سو واټ لکه 70 نه څو کاله کېږي 2530 55 کاله تېر شو 55 به نور چې لیتیم اهمیت به ختم شي لیتیم به خلکو مصنوعي جوړول شروع کړي بیا د لیتیم په غونډو کې بس کاڼو باندې به بیا به مو یو بل په دغه کاڼو ماڼو ویشتلي نظامونه به په زور راړنګ ویل یو بل ته شی به رواني خفه کېږي مو خو لکه دا ډېر د افسوس نه یم که اوس مې دا دغه کته ده ما خو دا ډزې مزې نه دي کتلي تورخم کې خو زاویه نیوز باندې یو افغان کمیشنر چې کوم دی هغه لګیا و چې دا جوړ که نه نو سوداګري بشري مصطفی حیاتي د بندېدلي د دواړو هېوادونو نقصان دی بشري وضعیت ته زیان رسوي ریحان احمدزی صاحب زه په دې باندې بالکل قانع یم
خلکو روجا ده بیماران دي اپریشن دي پېښور کې اپوایمنټس دي کاروبارونه دي ګاډي دي د هغه ځای نه میوه راځي دلته موږ ته هم سهولت یوازې دا نه ده چې ګنې خدای مکه موږ څه زه چې غلطه خبره کوم ځکه د بل طرف شروع وکړم نو انشاءالله بیا به مطمئن یې زه دا وایم چې لکه د چین د بیکار او د هایبریډ انګورو په ځای باندې د افغانستان د انګورو خپل بېل خوند دی او بېله ذایقه ده وایي مڼه دې په تا د کابل نوم ووایي چې مڼه په کابل کې چې سړی ډېر خوند به وکړي خو لکه دا ده چې اوس یو سړی مریض دی نو که په هر ځای کې خو چې مڼه د کابل وي موږ دا وایو راځم دې خبرې چې دا د تصویر یو اړخ باندې غږېږم بل اړخ هم دغسې دی چې موږ ته هم ډېرې اسانیانې دي د دلته پنجابي ته هم ډېرې اسانیانې دي د هند د ټول خلکو ته ډېرې اسانیانې دي په دغه میوو کاروبارونه دې خلکو ډېر تړلي دي د پنجابي ډېر غټ کاروبار دلته د سټیل و غنم و دا د هغو دی داسې نه یم چې زه یو طرفه خبره کوم خو لکه دا ده چې کم از کم سل ورځې موږ په پنجابي سندي بلوچي او انډین او پاکستاني او افغاني او ترکمن او افغانستان پسې لګیا یو نو راځئ په دې خپل ګرېوان کې موږ سوچ وکړو چې یاره موږ نو څه شي بهرحال نور نو څه شی غواړئ زما ستا حکیمان دا وایي چې موږ تاسو سره د امن وعده کړې وه رزق مو زه نه وکړې رزق به خدای درکړي نو ورته اوس دا نه کوو چې دا امن بیا هم خدای راکړی او که نه چې رزق راکولی شي نو خو امن بیا په سر راکړه خو دا دی چې د هغه خرڅوونکي داسې دي چې هغوی ځان ته وایي چې موږ د هغو په ځان چې یوه ټاپه ولګوي که نه دا خلک چې بیا تنقید هم نشي کولی هغه وایي چې په ما تنقید ته په فلاني تنقید استغفرالله هغه ځای تنقید کوي نو بس څه ویلی نه شي دلته پاکستان کې فوجي ماما پسې سوی شو غدار کېږي هغوی ته په ملک پسې لګیا یې که ملاس واحد پسې سوی جو هغه وایي چې وایي ته په مذهب پسې استغفرالله رب الکل ځم نعوذ بالله لګیا یې او که جج پسې سوی وي هغه وایي ته توهین او عدالت بې حرمتي کوي او که افغان ته وایي هغه وایي ته ګلغانې که پاکستاني ته وایي ته ګل مرجان ته شناختي کارت وایي بل ته واچوه لیټر باکس کې زه افغانستان ته که هغه ته وایي چې سړي زوی شي نو هغه وایي چې وایي ته ګلغانې موږ به درشو موږ به دا ځای قبضه کړو موږ به ستا نه چمړه وباسو ما ته خو اکثر دا هم لیکي چې یو ځای ته موږ صرف په پخوانی وطن موږ جوړ کړو زه یم تاسو د اوس نه بدماشي کوئ دلته به خلک څه تیار شي تاسو د ملتانه پورې د دلي پورې موږ چې لاړ شئ خو چې تاسو زه یو خلکو ته بدماشیانې کوئ تاسو پکې بیا بل نه منئ خپل هم د نه یو بل خلک تښتي نو لیپ سټالین موضوع که په ښه مننه سلامونه خان لاهور لیدلی دی نو بس لیپ سټالین د سر نه مې دا اصل لوبه چې کوم د یوکراین او دا جګړه ولې وشوه د ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ د دې شاته ډېرې بلا ډېرې خبرې دي په هغې غږېدو نو بهرحال د ریوایند آپشن مې کارولی دی ریوایند کیدای شي تاسو ریوس چې څه ته وایي هغه لګولی شئ نو یو مندوخیل وایي بل ته وایي چې د جاز په ریوس ځي نو په ریوس ښه زه به هغه خبره پرې نامناسبه ده هغه وایي چې او ځي پرې خو لکه چې دغه دغه نو ظهور احمد یوسفزۍ صاحب ډېر زیاته مننه مشه څومره روژه ده انشاءالله چې اوس پېشمنۍ وکړو زموږ به دویمه روژه وي بیتلۍ ته څونه وخت یې راتلو ته نو اته منټه دي دې اته منټه کې به زه خپله خبره راغونډه کړم بیا به نیټ میټ او فیسبوک یو یو ټویټر یو غلمي سیاست مو په لږ ځان خبر کړم چې لیتیم او یورینیم او پلاټینیم د چا رسي نو مطلب مې دا دی چې ای حیات دی سعودي عرب ته سلامونه ومنه ګران وروره په سعودي عرب کې څونه ډېرې ډنډې حجرې ملګري دي نو هغو ټولو ته زما سلام وایي او دعاګانو درخواست دی کور دې ودان حیات وروره احمد حیات دی عبدالله حیات دی دغه باندې بښنه غواړم خو تا لیکلي راسې